بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د مؤمن بنده هغه خویونه بیانېدو او هغه صفات چې قرآن او حدیث کې د هغې ذکر راغلی دی او یا الله او د الله رسول پې تیزي ورکړې ده، د دې دپاره چې مؤمنان په ځان کې دا خوی راولي. بیا بعض خویونه هغه دي چې هغه د پکې نه نو ایمان د پکې نه، او بعض خویونه هغه دي چې هغه د پکې نه نو ایمان کې د کمال مرتبې ته نه رسي. لکه یو ګناه ده چې سړی وکړي هغه به کفر ته وځي، یو ګناه ده چې سړی وکړي نو هغه به کفر ته نه وځي، خو د الله نافرمانه بنده شمارلی کېږي او د عذاب حقدار هم جوړېدی شي. دغه شان بعض هغه احکام او اوامر چې د الله طرف نه راغلي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه، هغه په ځان کې راوستل لازمي، ته به لازم په ځان کې دا خوی راولي. لکه که تاسو ته یادي نو موږ اولنی خوی د نیکانو بندګانو دا ذکر کړو چې دوی په غیبو باندې ایمان لري. اوس یو سړی وایي صحیح ده که چا کې دا خوی نه سم باک نه لري، سم خیال دی څنګه نشي ولې به لازمي د دینه بغیر ایمان د دینه بغیر مؤمن نشي شمارلی کېدی. یو سړی یاره موږ یو سړی پلانی مؤمن دی خو دومره چې په غیبو باندې ایمان نشتی، دا خو نشي کېدی. ښه بعض خویونه هغه دي چې هغه تا کې نه نو ته کمزوري ایمان والی، مؤمن مسلمان خو کمزوري ایمان والی. دا فرق یاد ساتئ، دا ټول صفات دا ټول خویونه دا په یو مرتبه کې نه دي. ګورئ څو خویونه موږ ذکر کړو، یو څلوېښت. آخرنی خوی مؤمن بنده د الله د یېرې د لاسه جاړي. نن به انشاءالله د یو لوی خوی په باره کې خبره کوو او د دین په مقاماتو کې د یو لوی مقام په باره کې به خبره کوو او د الله رب العزت د عبودیت او د بندګۍ چې کوم منازل دي او پړاوونه دي په هغې کې به د یو لوی پړاو خبره کوو. هغه خوی او هغه صفت چې کله په مؤمن کې وي نو د هغې د لاسه دی د الله بندګي ډېره کوي، الله ته نږدې کوشش دا کوي چې د هغه څه نه ځان لرې وساتي، د کوم څه د لاسه چې دی د الله نه لرې کېږي. هغه صفت چې کله په مؤمن کې وي نو دی ساتلی کېږي د فحاشۍ نه، د نورو ګناهونو نه، د شرک نه، که هر قسمه ګناه ده، که د هغې تعلق د وینا سره دی او که د هغې تعلق د کار سره دی. هغه صفت چې هغه علاج دی د ګناهونو، ځکه چې دا ګناهونه دا یو بیماري ده، بیا د دې بیمارۍ علاج کول پکار دي. نو د هغې علاج یو دا صفت دی کوم چې موږ نن بیانو. هغه صفت په باره کې به خبره کوو چې د هغې د لاسه الله رب العزت مؤمن له په جنت کې اعلی او چتې مرتبې ورکوي. او دغه صفت ته ویلی کېږي مراقبة الله، د الله رب العزت لحاظ ساتل. لحاظ ساتل په هر حال کې، که ته د خلکو په منځ کې، که ته ځان لرې، که ته غریب یې، که ته مالدار یې، که ته رزق ګټې، که ته مزدوري کې، که ته د بچو سره یې، که ته د ښځې سره، که هر ځای کې، که ته عالم یې او که ته جاهل یې، که ته جومات کې او که ته بهر د جومات نه یې، دې ته ویلی کېږي مراقبة الله. او دومره ضرورت دی دې خبرو بیانولو ته، خصوصا په هغه دور کې چې کوم زموږ دا دور دی چې په دې کې د ګناهونو اسباب آسان شوي دي
دوکې دړاکې کول آسان شوي دي، د الله نافرمانیانې کول هغه آسان شوي دي. په داسې دور او زمانه کې دې موضوع بیانولو ته ډېر ضرورت دی. لکه اوس که زه د مراقبت په باره کې خبره کومه، کیدای شي بعض ملګري وي چې دا خبره خو ته اکثر بیانوې، بیا به هم بیانو او بیا به هم بیانو بیا به هم بیانو. قرآن کې رب العزت ځای په ځای دا خبره ذکر کړې ده. بیا به سړی دا وایي چې یاره الله یو ځای کې بیان کړی او خبره ختمه شوې وه. رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه چې راوالي ځای په ځای دا نصیحت، دا موضوع، دا خبره بیان شوې ده. دا بنیادي مسله ده او دې ته موږ وخت په وخت ضرورت لرو، ځکه چې کله انسان په ګناهونو کې اخته شي که نه، دا ګناهونه دا زړه توروي، په دې باندې داغ ولګي. نو نصیحت ته ضرورت دی، لکه څنګه چې یو لوښی ګنده شي د هغې انځلو ته ضرورت دی، دغه شان دې زړه ته ضرورت دی چې ده ته بار بار نصیحت وشي. او بیا داسې نصیحت چې هغې کې د الله د شان خبره کېږي، د الله د عظمت او د هغه نه د یېرې خبره کېږي. دې ته خو هر وخت زموږ ضرورت دی. او بیا دا پکې ډېره کا او په داسې دور کې چې موبایل د هر چا سره جیب کې پروت دی او چې څه وغواړي هغه پې کتی شي او چې څه وغواړي هغه پې کولی شي. په داسې دور کې دې قسمه نصیحتونو ته موږ بار بار ضرورت لرو. موږ ورته روزانه ضرورت لرو، روزانه ورته موږ ضرورت لرو چې موږ ته دا خبره بیان شي، موږ ته دا خبره بیان شي. موږ ته چې په وړوکوالي باندې مور پلار دا خبره کړې وه او دا هر هغه دینداره مور پلار خپل بچو ته کوي چې هغوی د الله نه یېرېږي. په وړوکوالي کې موږ ته دا خبره کړې وي، نه نه ګوره الله راته ګوري، نه الله ګوره ستا دا خبرې اوري. دا خبره یوازې په هغه وخت کې ورته زموږ ضرورت نه و چې موږ ته مور بیانه کړې یا پلار. دا د مرګه پورې کې زموږ 80 او 100 کاله عمر شي که نه، موږ ته د دې ضرورت دی چې یو کس موږ ته وخت په وخت ووایي چې نه الله درته ګوري، ګورې نه ګورې الله ستا اوري، داسې به نه کړي. دې ته موږ ضرورت لرو که زموږ 100 کاله او 200 300 کاله عمر شي که نه، او د ملا هم راټیټه شي او دا بدن هم ټول ختم شي، بیا موږ دې ته ضرورت لرو چې موږ ته یو څوک دا خبره بار بار را یاده کړي او بیا یې به یې راته را یاده کړي. اوس الا دا که په تاسو کې د چا ایمان هغه مرتبه کې چې هغه ته ضرورت نه، جدا خبره ده. خو زه خپل ځانې دا یم چې یالله ما ته چا دا خبره په مخه بیانوله او د هغې ښه طریقه څه ده. داسې خو نشي کېدی چې موږ ته روزانه څوک به ځان به فارغه کړی او موږ ته به دا خبره بیانوي. د دې نصیحت د اورېدو لپاره قرآن وایه که نه، قرآن کې ځای په ځای دا خبره بیان شوې ده. د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته واپس شه، ځای په ځای پکې دا خبره بیان شوې ده. او هغه علم او هغه داعي زه داعي نه منم، او هغه علم زه علم نه منم او نه یې خیرخوا منم چې هغه قوم ته، امت ته، ملت ته دا موضوع نه بیانوي وخت په وخت. دې ته دومره ضرورت دی. المراقبه دې ته په عربۍ کې ویلی کېږي المراقبه. پښتو کې ترجمه دغه مناسب ترجمه دا د لحاظ ساتل د الله. او امام ابن القیم رحمه الله د دې تعریف داسې کړی دی، حالانکه تعریف د ټولو علماو نورو چې کړی هم دغې ته نږدې دی. وی دوام علم العبد باطلاع الله سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. دا یې داسې تعریف کړی دی چې دې کې ټولې خبرې را جمع کېږي. دوام علم العبد داسې نه دي ویلي چې د یو بنده علم په دې خبره، وی د یو بنده په دې خبره باندې همیشه پوهېدل، همیشه چې الله رب العزت خبر دی زما د ظاهر نه او زما د باطن نه. پوه شوی بی که نه؟ د یو بنده همیشه دا خبره یاد ساتل او په دې ځان پوه کول چې الله رب العزت خبردار دی، خبر دی زما په ظاهر باندې او زما په باطن باندې. لکه الله دینی، الله د اوري، الله د عمل هر یو چې هغه دی چې کوي الله ته خبر دی. دې ته ویل کېږي مراقبة الله، د الله لحاظ ساتل.
ګوره عام مخلوق خپل منځ کې دا خبره کېږي لکه اوس یو سړی دی یو مجلس کې ناست دی او په دې مجلس کې ورسره یو سپین ږیری ناست دی او دې ګډه وډه خبره وکړي نو خلک ورته وایي لږ لحاظ به دې ساتلی لحاظ به دې ساتلی چې سپین ږیری ګوري موږ ته موږ سره ناست دې ته لحاظ ساتلی د الله لحاظ ساتل څه دي چې ته دا ګوره دلته ګوره تعریف کې ما تاسو ته وایي همیشه یعنی د ډېرو خلکو لحاظ ساتل د الله دا دي چې ګڼه کې یعنی جومات کې اوس موږ ناست یو که نه نو اکثرو ته چې وګورې تقوا بوجۍ ته جوړه شوي داسې به وي چې ته به یې چې بس یاره دا سړی که مړ شو دا ډایرکټ جنتي دی او جنت کې بیا فردوس کې د ده مقام دی د رسول وسلم په خوا کې د الله لحاظ ساتل په هر وخت کې په هره زمانه کې او په هره ځمکه باندې دا بعضو نه چې دا واوري مړه وي دې ملکونو دا ملکونه وي د مزدورۍ دي منځونه او دسونه دا سړی خپل ملک کې کوي اوس دا ما ته پته نه شي چې دا د الله کم لحاظ ساتلی چې په خپل ملک کې تیارېږي او چې بهر ته لاړ شي بیا یا په دې باندې ښکلې خبره ذهن ته راغله د الله لحاظ ساتل روژه کې سپینه ټوپۍ تراویح تهجد تلاوتونه تسبیح روژه ختمه شوه هر څه لاړو ختم شو پوه شي چې دا سړی په دې مسله کې کمزوری دی ځکه که ده د الله پوره لحاظ ساتلی خو دکه رب خو د رمضان نه بعد هم دی او رب خو د همیشه دپاره دی هغه رب که ته پاکستان کې که ته افغانستان کې که ته سعودي کې که ته انګریزانو ملکونو کې هغه رب ستا رب دی او تعیني ستا اوري یا دا چې د خلکو په مخ کې دا خو ریاکارۍ کې راځي دا بیا هم د الله دپاره نه شو چې د خلکو په مخ کې ستا دینداري بدلی شي او چې ځان له شي بیا دې دینداري بدلی شي دې باندې خو زه هم پوهېږم نو هسې الله به څه وایي زما او ستا په باره کې که چېرته موږ داسې کوو دې باندې خو ما ورته هم پوهېږو چې دا دوکه ده دې باندې ما ورته هم پوهېږو چې داسې هغه ټایم پاسۍ دی او دې باندې ما ورته هم پوهېږو چې دا خالص د الله لپاره نه دی نو څه هم خیال الله به نه پوهېږي الله ته پته به نه وي الله ته نه خبر نه دی چې دې بنده څه سوچ دی څه اراده ده څه غواړي بلکې د دیندارۍ زه دا نه یم چې ظاهره کې دینداري نه وي خو ظاهره کې دیندارۍ کې کیدی شي ټکی دی څنګه کیدی شي دی کیدی شي ریاکاري احتمال خو شته که نه خو دا پټه بندګي چې کله ته یوازې که نه دې کې کیدی شي مې دې شي نشتي اوس ته د شپې په 3 بجې الله ته ولاړ یم دې که به څه ووایو چې دا ریاکار دی ته چا ته ښې خو هغه الله ته ولاړ یم ځان له ناست وي خالي یوازې او د سترګو نه دې اوښکې روان وي الله راته رایاد شو دې که به څوک ووایي چې دی ریاکار دی پټې صدقې زکاتونه د خلکو سره مرستې د الله نه له څوک خبر نه وي دا اعمال ولې ډېر قیمتي دي چې دې کې هغه شبهه د ریاکارۍ هغه نشتي او دا ښکاره کې لکه اوس موږ دلته دې جومات کې ناست یو او داسې خبره وشي دله سړي له جړا ورځي او ملګرو وژړل موږ په چا بدګماني نه کوو هسې خبره کوو اوس یعنې کیدی شي چې یو سړي دې دپاره جړلي چې دا خلک راته ګوري نشي کېدی کیدی شي نو خبره مې دا کوله چې لحاظ د الله ساتل دا ګوره د یو زماني سره تعلق نه ساتي یا دا د بعضو عجیبه خبره وایي چې سپین ږیری شو بیا به ګورو نو ولې په دې ځوانۍ کې زموږ رب بل دی بیا چې سپین ږیری شو بیا وبلي د بعضو د الله لحاظ ساتل په غریبۍ کې یو شاني په مالدارۍ کې بل شاني یا غریبۍ کې ډېر دینداری په مالدارۍ کې بېدینه شي یا په غریبۍ کې بېدینه وي په مالدارۍ کې دینداری دا مزې شتي ولې مزه نشتي هر وخت نه دی لحاظ ساتل د الله هر وخت خو نه دي کړي خو بعض هغه دي چې که الله وله یو نعمت ورکړي نو بیا سخت دیندار وي خو که لږه سخته او مصیبت پرې راشي
بیا لکه څنګه چې الله قرآن کې وایي که نه انقلب على وجهه الله بیا واوړي دین نه واوړي خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين دنیا هم تباه شي آخرت هم تباه شي زمونږ ګورې د الله سره د بندګۍ دا کوم تعلق چې دی که نه دا ګورې په نعمتونو او په مالداري او غریبۍ پورې نه تړلی شوی که چېرته الله به یو کس باندې داسې مصیبت راولي که نه چې د جسم ریزه ریزه شي او زره زره شي که نه بیا به هم دا قرب بندګي کوي په هر حال کې به کوي او که الله وله دومره نعمتونه ورکړي که نه چې د دنیا باچایي کړي بیا به هم د الله بندګي کوي دا یاده کوي دا خبره ګوره زمونږ چې د الله دا بندګي کوو دا د دنیوي یا مادیاتو په لالچ کې نه یو لګیا لازم به الله ماله دا کار کوي زه به یې کوم او چې الله یې نه کوي بیا یې نه کوم نه پرېږده الله تعالی څه درکوي څه نه درکوي دا دغه کار دی زما او ستا کار څه دی د هغه بندګي کول دې ته وایي مراقبة الله یعنی امام ابن القیم رحمه الله یو ځای کې ناشنا خبره کړې ده وایي مراقبت څه مطلب دی چې ته د الله بندګي وکړې د الله په دې نومونو پېژندو سره لکه د الله یو نوم دی العلیم العلیم څه معنی پوهه ذات ته اوس د الله بندګي کول غواړې په دې نوم په رڼا کې چې الله پوهه دی معنی ده چې زما هر حرکت زما ناسته پاسته زما وینا زما کار زما هر څه هغه به پوهه دی نو لحاظ به یې ساتي دغه شان د الله یو نوم دی البصیر بصیر څه معنی لیدونکی دی که ته دا غواړې موږ چې کله د الله نومونه شرحه کول کوم ملګري چې وو اوس اکثر ملګري نه وي کوم ملګري چې پکې وو که تاسو ته یاد وي ما هلته دا خبره ذکر کړې وه چې د دې نومونو اثر ستا په ژوند کې ښکاره شي اوس ته دا غواړې چې البصیر السمیع العلیم الحفیظ الرقیب دا د الله نومونه دي او د دې نومونو اثر ستا په ژوند کې راښکاره شي هغه به داسې راښکاره کېږي چې ته به د الله لحاظ ساتي لکه ته یو سړي ته وایې راځه پلانې د ګناه کار کو نه نه زه نشم نه ناروا ده پوه شي چې د دې نومونو اثر د ده په ژوند کې راښکاره شوی دی او اثر هله راښکاره کېږي چې ته کله خپل رب وپېژنې او د هغه په نومونو باندې ځان پوه کړي او د هغه په صفاتو باندې ځان پوه کړي هله به ستا په ژوند کې اثر راځي دا نومونه هسې تش یادول نه دي یاره ما ته د الله وایي سل نومونه یاد دي یاد دي که نه ثمره دا ده چې دې نومونو باندې ته پوهېږي او د دې اثر هغه ستا په ژوند کې ښکاره شي بیا موږ ومنو چې او دا نومونه تا د زړه نه یاد کړي دي او تا پې ځان پوه کړی دی که قرآن کریم له لاړ شو زی په زی دا خبره شوې ده زی په زی تاسو ته ما ووایي که نه که څوک دا وایي چې یاره دا خبره خو تا څو پیرې بیان کړې ده زه ته چې پر مرګه پورې بیانوم او الله په دې خبره ګواه د الله په کور کې چې دې دپاره درته بیانوم چې په تاسو باندې مهین یم د الله د رضا دپاره او غواړم دا چې تاسو زه اول او بیا تاسو موږ د الله لحاظ وساتو او د ګناهونو نه ځان بند کړو نور ګورئ زما تاسو سره د پیسو میسو څه لینډ دین نشتي ګورئ نه دنیوي څه مقاصد تاسو نه لرم الحمدلله نه دنیوي لالچ د چا نه لرم ورب الکعبه که دا زما په زړه کې راځي چېرته چې یاره زه به دا دین بیان کړم په دې به ماته دنیا میلاو شي یا دا پلانې به زما خدمت وکړي یا دی به هغه وکړي یا دی به داسې وکړي زه دې بلکې چې چا کې دا خوی وینم او د مولا نوم په پروت وي د هغه سخت خلاف یم بیا ځکه چې دا علم زده کول خورول دا عبادت دی او دا عبادت موږ دې دپاره کوو چې الله ربالعزت رانه راضي شي نو دې دپاره تا ته بیانوم چې ته د الله لحاظ وساتې چې ودې بخي او دې دپاره ته بیانوم چې د الله د نافرمانۍ نه لرې شي او د دې دپاره ته بیانوم چې خپل رب وپېژنې او دې دپاره ته بیانوم چې دا خبره مخکې نورو ته ورسوي دې دپاره ته بیانوم الله قرآن کوي سورة البقره کې او دې آیت ته سوچ کوي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم
الله وی ځان پوه کوي په دې خبره باندې چې الله پوهه دی په هغه څه باندې چې ستاسو په نفسونو کې دننه دي. ښکاره خبره نه، یعنې ستا په زړه کې چې څه دي په هغې الله پوهه دی. نتیجه به د دې سره وځي که ته ځان په دې پوه کړو. دقه آیت کې ده واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، نو ویرېږئ د هغه الله نه. دا د دې اثر دی، او دا اثر هله کوي چې کله ته به د اولنۍ خبره باندې پوه شي. هسې په خوله باندې خو موږ ټول وایو، خو اثر د هغې ګورې د هر چا په ژوند کې نه دی ښکاره. یعنې یو مسلمان هم دا نه وایي چې الله ما نه ویني. وایي داسې یا الله زما نه اوري، وایي داسې یو هم داسې نه وایي. هغه د شرابو بوتلې چې لاس کې نیولی دی، هغه چې سهار ماښام والعیاذ بالله زنا کوي، هغه سودخور، هغه زناکار، هغه قاتل، هغه هم دا وایي الله ما ویني. فرق بیا په څه کې دی؟ څه شی ښکاره شي؟ اثر د دې خبرې، فرق په اثر کې دی. هسې په خوله باندې خو موږ ټول استغفر الله، کله نه کله د ګناه خبر وکړي که نه هر یو وایي استغفر الله. دا صرف د خولې خبرې نه وي چې استغفر الله والله معینه، صرف به دا په خوله باندې وی، خو ګټه خبره دا ده چې د دې اثر ستا په ژوند کې راښکاره شي. سورة النساء کې الله رب العزت وایي اولنی آیت ته یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده. ای خلکو، یعنی خبر خلکو ته ده، دا نه چې صرف مسلمانانو ته ده. ای خلکو ویرېږئ د هغه رب نه چې تاسو پیدا کړي د یو نفس نه. هغه یو نفس څوک دی؟ آدم علیه السلام. وخلق منها زوجها، بیا د هغه نه پیدا کړې بیبي د هغه. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، او بیا د هغې نه سړي او زنانه خواره کړي د هغه دواړو نه. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، او ویرېږئ د هغه الله نه چې د هغه په نوم تاسو د یو بل نه سوال کوئ، او ویرېږئ د الله نه د خپلوانو په باره کې. ان الله کان علیکم رقیبا، یاده کوئ دا خبره چې ګوره الله په تاسو باندې ساتنه کوونکی دی. مخکې ویرېږئ، بیا یاد یې کړه چې الله ساتنه کوونکی دی. څه مطلب دی ساتنه کوونکی دی؟ ستاسو په هر کار باندې پوهه دی او خبر دی. الله رب العزت خپل پیغمبر ته وایي، ګوره سورة الشعراء کې وتوکل علی العزیز الرحیم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله وی ځان وسپاره په خپل رب باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الذي يراك حين تقوم، هغه رب چې کله ته پاسې د شپې او منځه ته ودرېږې ته ویني، ته چې کله ودرېږې ته ویني. وتقلبك في الساجدين، او د دې سجده لګونکو په دې منځ کې چې ته اوړې راوړې، یعنی جومات کې د صفونه برابرې رابرې د ملګرو سره منځ کې اخوا دېخوا کېږي، په دې هر حال کې د الله دي. دې ته لحاظ ساتل وي چې دا خبره ستا ذهن کې الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. موږ د دې مخلوق دومره لحاظ کوو چې تپوس یې مه کوو. الله کله نه کله سړي ته د الله نه حیا ورشي، یعنې چې ملګري دې خوا کې ناست او هغه ملګري دې دینداره ته د هغوی په مخ کې به د موبایل کې څه ګډوډ ګورې، دې ته لحاظ کول وایي. دغه لحاظ ته د الله کې. او بیا موږ چې دی خبرې شروع کړو نو خپله سینه ټپو چې یاره که یو نو موږ یو، که دینداري ده نو هغه زموږ ده. یعنې د مخلوق قدر هغه موږ د خالق نه زیات کوو. که یو سړی ما سره ونښلي چې نه ستا دا خبره نه منم، مه یې منه که نه. زه درته دا په دلیل دی چې ته د مخلوق ګوره دومره لحاظ دې وکړو. لکه مخلوق ګوره زما سره قیامت پورې حساب کتاب نه کوي. زیات نه زیات به دا وشي چې دی به بهر لاړ شي، خلکو ته به ووایي چیرې دی پلانې د ګناه کار کوي، بس دا زیات نه زیات نقصان دی. خو الله رب العزت خو تا سره حساب به کوي، او په دې قبر کې به ورته یوازې کېږي، دې هر څه به درنه تپوس کوي او سوال له به جواب تیاری. دا الله چې د منافقانو مبارک ویلي دي که سورة النساء کې
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الله وی دوی پټیږي او حیا کوي او یریږي د خلکو نه او نه یریږي او نه حیا کوي د هغه الله نه چې هغه د دوی سره دی. دا د منافقانو صفت. الله وی دوی د خلکو نه حیا کوي، که ته توجه دې خو وساتې ډېره فایده به ته میلاو شي. الله وی دوی د خلکو نه حیا کوي او د الله نه یې نه کوي. حیا خو د هغه الله نه پکار دی چې هر څه د هغه په لاس کې دي، د هغه لحاظ ساتل پکار دی. الذي یراک حین تقوم. او دا خبره محسوسوه، دا به دله په دیندارۍ کې هم خوند درکوي او په بېدینۍ کې به دې د بېدینۍ نه منع کوي. خوند څنګه درکوي په دیندارۍ کې؟ لکه ښه مثال به دی، لکه موږ اوس ناست یو د الله دین یې زده کولو ته او د الله د رضا دپاره ناست یو. دې ټیم کې ته دا محسوسوه چې ګوره زما رب ما ته ګوري، زما دا ځاییني، زما دا خبرې اوري. بیا سم خیال دی چې الله رب العزت د هر څه ایني او د هر څه اوري، دې بنده له به څه ورکوي چې په دې دومره مخلوقاتو کې دومره انسانانو کې دی راغلی د الله دین ته ناست دی. ته محسوسوه ته چې سهار توره تیاره کې را روان یې که نه سهار منزل او په جمعې کې، دا محسوسوه چې الله رب العزت ګوره په توره تیاره کې تعین او ستا د قدمونو د اواز اوري. دا په تا کې یو جذبه را پیدا کوي، اطمینان د دې خبرې چې زما د عمل ضایع نه دی، چې هغه رب ویني بس کافي دی. لکه چې مونږ یې کوو د هغه رب دپاره او د هغه رب سره ذره برابر عمل هغه نه ضایع کېږي. ته چې تلاوت روالې ځان له یوازې ناستې قرآن روالې او تلاوت کې محسوسوه چې الله رب العزت زما د اواز اوري، زما د ځای ویني. نو چې کله الله رب العزت ته په دې حال ویني، د هغې نه بعد په تا باندې رحم کوي که عذاب به راولي؟ رحم به دباندې کوي. نو الله ته په دې ځای کې دا وایي چې یا الله ته زمونږ ځای وینې، ته زمونږ دا خبرې اوري، نو په موږ باندې رحمت راووروه یا الله. الله دې په موږ باندې رحم راووري او الله دې موږ د هغه د عذاب او د غضب نه موږ دې چې الله لرې ساتي. دا شان فایدې دا دی چې محسوسې د ګناهونو نه به لري، دا خو واضح ده. یره ما الله ویني، دا ټکی نه دی، دا ګوره ډېر لوی اثر په سړي کې الله ما ویني. هغه کیسه ته اوس ته یاد دی کومه؟ عبدالله بن عمر یو واقع هغه ده، او عبدالله بن عمر د واقع نه مخکې یو حدیث ذهن ته نه راځي؟ احسان ته پوښي کړو، بارک الله فیک، دا مې ښکلی جواب دی. ان تعبد الله کانک تراه. خو نه اخو د الله بندګي ته داسې کوه لکه ته یې چې اینې، هغې کې هم دا معنی پرته ده. خو زه یم چې ته پې د ګناه نه منع شي په دې خبرې چې الله ما اینې. دومره نږدې به ورغلی خو یو حدیث به دې بیان کړی وی، دله ته مسله اسانه کړه. 3 کسان چې په غار کې نښتي وو، په هغې کې هغه یو وویل یا الله زه د تره په لور باندې مین وم او ډېر کوشش مې وکړو چې دې سره میلاو شم. اخره کې هغه چې ته ورځ پیسو ته مجبوره شوې، ما له پیسې ویل چې پیسې به له زه درکړم، خو په دې شرط چې ما ته به ځان حواله کړې. پیسې وله ما ورکړې، هغې ما ته ځان حواله کړو او د هغې د 4 اندامونو منځ کې کېناستم، 2 خپو 2 لاسونو منځ کې. وی ما ته وی چې اتق الله، د الله نه ویرېږه. وی الله د دغه خبرې اورېدو سره او ستا د یېرې د لاسه ما هغه هم پرېښودې او هغه پیسې مې ورته هم پرېښودې. دا خبره چې الله معینې، یعنې ده په دغه ټیم کې مخلوقاتو کې خو داسې دقه زنانه ده یو دی اثر ټول دغه خبرې کړی و چې ده ته دا خبر را مخامخ شو چې یاره الله خو معینې، دا ډېر ګران کار دی. تاسو ته خو باید 2-3 پیرې ویلي په موبایل کې بعضو ته تصویر به راړول ډېر ګران کار دی. دا ایمان غواړي، دا د دې نه دی چې دا خو زه راوړي، دا ایمان غواړي او سم ایمان غواړي
ځکه همیشه الله تعالی سوال کوي یا الله په داسې فتنه کې ما اچوه، همیشه دا سوال کوي یا الله داسې فتنه کې مې ما اچوه. قصه د تاسو به ذکر کړی وی که نه، یو دلیل دا شي، یو بل قرآن کې قصه د یوسف علیه السلام، قصه د یوسف علیه السلام د زلیخې سره چې الله وی سورة یوسف کې دعوت ورکو هغې له د عزیز مصر ښځې او د فحاشۍ په باره کې وله دعوت ورکو. وغلقت الابواب، الله اکبر. ور د الله نه دا یره نه چې دا ټکې د ذهن کې چې الله وایي او الله زما اوري، دا ناشنا اثر کې. دلته ګوره یوسف علیه السلام دی، هغه انسان چې نیم ښایست ول الله ورکړی دی او بیا ځوان دی او بیا د عزیز مصر ښایسته ښځه ده او اوچت نسب والا ده او د اوچت سړي ښځه ده او د هغې په کور کې دی. وغلقت الابواب، او دروازې ټولې بندې دي. وقالت هیت لک، او وی تا ته ویمه دلته راشه. دعوت هم د هغې د طرف نه ده ورته نه دي ویلي. ګورې جواب قال معاذ الله، الله دې ما وساتي ویلې دې کار نه. دا دغه خبره چې د الله لحاظ ساتل دي، چې یوسف علیه السلام د الله لحاظ ساتلی. یعنې که ته هر څوک یې، که ته هر څه وې، یو رب دی، هغه رب معیني، هغه رب زما دا خبرې اوري. انه ربي، هغه زما رب دی. بې ناشنا خبره کړې وی احسن مثوای، دومره ښې ما سره کړي دي، نو زه به د هغه رب اوس نافرماني کوم. د یو تفسیر دا دی چې دلته رب نه مراد الله دی یادوي، یعنې الله ما سره دومره ښه کړي دي، دا دومره نعمتونه یې راکړي دي، بیا پکې غټ نعمت دا چې روڼو کوهي ته ګزار کړی دی او د هغې نه راوچت شوی دی او الله وله ژوند یو قسم بیا ورکړی دی. زه به اوس څه کوم، هغه نافرماني به کوم. او موږ چې کله په چا باندې یو نوڼۍ وخورو که نه نوڼۍ، او بیا زموږ نافرماني وکړي نو قیامته پورې یادو. ته وګوره دې نمک حرامه ته وایي، هغه ولې ده چې ته یو نوڼۍ ورکړي یو ورځ، او ما او تا ګوره ټول عمر د الله خورو او د الله سکو. دا خبرې را مخې ته که چې ته څنګه د هغه رب نافرماني کوې او دومره څه یې درکړي دي. دغه شان قرآن کې الله څه وایي؟ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الله هغه ذات دی چې په ده باندې نه پټېږي نه پې پټ پاتې کېږي یو شی، که هغه په ځمکه کې او که په اسمان کې دی. ته کوم ځای کې تاسو کوم ځای کې خپل ځای ته معلوم دی؟ ځمکه او اسمان په منځ کې، په ځمکه یې که نو دلته خو ذکر شوي چې څوک ځمکه کې دی او څوک اسمان کې دی. اوس که دی کوي سړی وایي چې نه یاره زه خو بهر یم، هغه جدا خبره ده. مخلوق هم دغه دی نه، ځمکه او اسمانونو کې دی. الله وایي دا ټول نه زه خبر یم، یو رانه پټ نه دي. په بل ځای کې الله وایي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله رب العزت هغه ذات دی چې د سترګو خیانت پیژني، د سترګو د اشارې پیژني، په دې پوهېږي. او سینې چې دننه څه پټوي، الله وایي زه په دې باندې پوهه یم. نو د دې رب نه څه پټوي؟ الله وایي سورة قاف کې وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. الله د انسان ما پیدا کړی دی، زه پې دومره پوه یم چې د ده نفس او د ده زړه د تسوي که نه، زه په هغې هم خبر یم. الله وایي تا له کړې نه ده خبره، ګورې تا له راویستې نه ده، ضمیر کې دننه خبره، په زړه کې دننه خبره، سوچ کې ده، فکر کې ده. الله رب العزت ته پته ده. دا موږ ته چې کوم ګناهونه کوو څه خیال چې دې نه به الله نه خبر. خو هغه لحاظ ساتل کمزوري شوي دي، او چې دا ریکارډ ده پسې ټول له وباسي او راته مخامخ کړي او ډېر نصیب دی ګناه په باره کې درته ووایي چې ولې، نو څه جواب وله ورکړي؟
اس جواب ما وتا سره نشي چې بیا الله له ورکو. دا موبایل راوتي دي کې هغه هسټري پرته وي، خلک یو بل ته وایي چې موبایل خرڅویم ما، موبایل چې جوړ شي مې خرڅولی نه داسې نه وي چې پروت دی پکې څه وایي بیا راواپس کېږي، د دې هسټري بیا راواپس کېږي. او دا صحیح خبره، بعضو موبایلونو کې، ټولو کې نه، بعضو کې بیا راواپس کېږي. نو دا ګوره انسان یې راواپس کوي، بیا ستا دا ټوله هسټري چې کومه په ورځ ته الله راوباسي، هر سره ته مخې ته کړي چې اوس که دا خبرې زموږ مخې ته وی که نه، موږ به د الله رب العزت لحاظ ساتلی او سم به هم ساتلی چې نه 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 الله معیني او الله زما اوري. هغه حدیث خو تاسو ته یاد د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما مشهور روایت ته امام ترمذي راوړی دی، وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو پیر په سورلۍ باندې سور وم، ما ته وایي چې یا غلام انی اعلمک کلمات، ای ماشومه زه درته یو څو خبرې ښیم. اولنی خبره احفظ الله یحفظک، د الله حفاظت وکړه الله به ستا حفاظت وکړي. الله زمونږ حفاظت ته ضرورت لري؟ څه مطلب د الله حفاظت وکړه؟ یو جواب دا دی الله د دین حفاظت وکړه، بارک الله فیک، د الله لحاظ ساته، یو معنی دا ده د الله حفاظت وکړه، د الله لحاظ ساته چې څه درته ویلي دي د هغې لحاظ ساته، او د هغې لحاظ هله ساتلی کېږي چې کله ته دا خبره ستا مخې ته وي چې یاره الله لیدونکی اورېدونکی پوهه ذات دی، لیدونکی اورېدونکی پوهه ذات دی. یاره که په دې کې مې راته واقعي شروع کړه او دلایل دا دومره یو خو خوندوره موضوع ده او یو ډېره تفصیلي موضوع د قرآن او حدیث کې راغلی ده. بعض موضوعګانې داسې چې قرآن او حدیث کې په دې باندې ډېر نصوص وي، بعض داسې چې د هغې تذکره لږه کمه شي. خو خبره ټوله د تقوا سره تعلق ساتي. لږ ګوره انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام بخاري راوړی دی، هغه خپله زمانه کې دا خبره کوي. انس بن مالک په خپله زمانه کې لیکي دی، او د انس بن مالک سره چې ملاقات شوی دا به صحیح تابعي به او دا هغه دویمه غوره پیړۍ ده په دې امت کې. دوی ته انس بن مالک وایي انکم لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر، تاسو ګورئ دا بعض ګناهونه کوئ او دومره په سپک نظر ورته ګورئ چې ویښته درته هم نه ښکاري، یعنې د ویښته نه درته هم سپک ښکاري. كنا نعدها على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم من الموبقات، دغه کارونه به ګورئ د رسول صلی وسلم په زمانه کې موږ په هغه ګناهونو کې شمارل چې هغه انسان تباه کوي او جهنم ته یې رسوي. فرق څه دی دیجی کو دیجی کی؟ لحاظ د الله ته ډېر ساتلی شوی کې شک نشي، ځکه صحابه کرام غوره تابعین دغه دور غوره دي. زه خو سوچ کې دی کوم چې انس بن مالک دغه کسانو ته دا وایي چې زموږ په وخت کې به ګوره سوي، موږ ته خو ګناه قسم پرې راته خورمه یاره د یو څو ګناهونو نه علاوه دا نور ګناهونه سره چاته ګناه نه ښکاري. ګناه اوس څه ده؟ یو سړی وجل، استغفرالله، سړی وجل، غلا کول، دا موږ یو څو ګناهونه موږ مخې ته ساتلي، دا ګناهونه دي. غلا کول، سړی وجل، زنا کول، دا نه. نو ګناه نور څه ته وایي؟ یاره زه خو حیران یم چې دا ګناه به موږ ګوره څه ته وایو؟ یعنې زموږ په ټول لیسټ کې 4-5 ګناهونه مخامخ پراته دي. بس زنا مه کوه، غلا مه کوه، قتل مه کوه په ناحقه، بل ورسره څه شی لګوئ؟ وایي غیبت مه کوه. دا چا وایي؟ ته ساده سړی یې، غیبت ته ګناه وایي؟ غیبت خو نن سبا د مجالسو د بیټکونو پروټ دی. بله کومه ګناه پکې لګوئ چې ټول ورته ګناه وایي؟ سود، اگر که سود نه
مونځ نه کول ته شراب ښکاره څکل دا هم داسې وویروي ګناه ده. نور څه دي؟ لیواتت شو زنا کې دننه راغی شرک کول ګیره خرول پردی حق تاسو په کوم ځای کې یئ؟ دغه یو څو دا ګوره زه تا ته د خپلې معاشرې عکاسي کوم حقیقت ته ته بیانوم په دې به نه خفه کېږو ته به هم پوهې زه به هم پوهیم او ته چې خپل ځان څومره پېژنې که نه دومره دې بل څوک نه پېژني سوای د الله نه او زه خپل ځان ښه پېژنم هسې دا یو بل به دوکه کوو نه ځکه چې الله زموږ حقیقت ښه پېژني که ډېر زه ستا په مخ کې سبحان الله استغفر الله ووایم خو زما رب ته زما ټول حقیقت معلوم دی او که ته ډېر زما په مخ کې ځان نه داسې یو پرهیزګار او شیخ القرآن والحدیث جوړ کړې خو الله دې پېژني دغه یو څو ګناهونو ته نن سبا اکثر خلک ګناهونه وایي بس دا نور خو ګناه شماري نه الله غفور رحیم خو باله ووایو چې ګناه ورته وایو که نه ګناه نه شمارلی کېږي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د الله لحاظ ساتل په دې کې به یو واقعه بیان کړم او ډېره خوندوره واقعه ده او ما په دې باندې یو مستقل درس هم کړی دی مستقل په دې باندې قصه د هغه درې کسانو ابو هریره رضی الله عنه نقل کړې د رسول الله وسلم قصه د کومو درې کسانو بارک الله فیک درې کسان ګوره حدیثونو کې ګوره په یو څو ځایونو کې درې کسانو واقع راغلی دا درې ډایرکټ تاسو وایي چې غار کې چې نښتي خو مناسب د موقع مناسب ماشاءالله دې ملګري ورته سوچ لاړ او هغه د برګي مرض والا او گنجې اوړون رسول صلی الله علیه وسلم وی اراد الله ان یبتلیهم الله په دوی امتحان راوستو دې ته وکړي دی دا بني اسرائیلو کې فبعث الیهم ملکا نو الله یو ملایکو کې یو ملک راولېږو خو د انسان په شکل کې دوی نه پېژند نو اول هغه په ابرس پسې ورغی هغه چا باندې چې برګې مرض نو ده ورته وایي ستا څه شی خوښ دی هغه ورته وایي څه شی مې خوښ دی خو لون حسن و جلد حسن ښایسته رنګه او ښایسته سرمن نو هغه په لاس راښکودو نو د څه د لاسې چې خلکو د نه کرکه کول هغه ترې ختم شو الله وله ښایسته رنګ ورکړو بیا ورته وایي چې په مال کې دې کم مال خوښ دی نو هغه ورته وایي اوښان مې ډېر خوښ دي نو فاعطي ناقة عشرا نو اوښان وله ورکړی شو او هغه هم د لسو میاشتو بلار به او ورته وایي بارک الله لک فیها اوښه ورته میلاو شوه او هغه هم بلار به او دعا یې ورته هم وکړه او لاړ او سړی خم شو لاړ په هغه گنجي پسې فات الاقرع وایي څه شی دې خوښ دی هغه وایي شعر حسن نن سبا پسې خلک لیوني دي اپریشنونه او رنګونه او مشورې او تپوسونه او دا ګیره به داسې صفه ووایي د نایي په چاپ کې پرېږدي چې تپوس یې مه کوه خو دا غم ورسره دی ښه بعضو سره څه غم دی لکه ویښته ښه برابر دي خو دې کې لږ کم شوي دي لږ نو دا غم ورسره دی چې لکه دلته لږ معمولي کم شوي دي هر سړی دا غواړي چې ویښته زما ښایسته وي دا زه هم غواړم ته هم غواړي خو ډېر اهتمام کول دا د زنانو عادت دی ډېر اهتمام کول دا د زنانو عادت دی ها د سړو اهتمام دغه حده پورې دی منګزي پکې وواله تیل پې ولګول کله ناکله چې ښایي ښه شیمپو یې وله راوړو څه خبره نه ده غواړي دا چې ویښته یې مزداري نه ولیږي دا د انسان فطرت دی خوښوي خو د دې نه اخوا اهتمام او د دې په باره کې سهار ماښام ټول غم نو دا عادت د چا دی
عادت ته ښځو دی عادت ته سړو څه دی د ګیرې ډېر اهتمام کول ځکه چې دا په دې باندې ته مخامخ کېږي سړي ته واجهه کې څه راځي ته چې سړي سره میلاو شي اول چې په تا نظر ولګي صحیح دی په ګیره نظر پرېوځي که نه دغه ټوله اصل موضوع د بنیادي د دې اهتمام نو دلته اوس دا ملک په ملایکو کې چې راغلی د هغه ستا څه شي خوښ د هغوی ویښته مې خوښ ښایسته ویښته خو د دې سې ګنجی نه دی د هغه مرض چې هغه چې بلکل پې ویښته نه وي یو داسې هغه پیدایشي چې په سر یې یو ویښته هم دی وی لاس یې پراخ کړو نو بس الله د هغه نه هغه څه لرې کړو د څه د لاسې چې د خلکو بدي شو ښایسته ویښته ورته میلاو شو بیا ورته وي په مال کې د څه شی ډېر خوښ ته وي غواګانې مې ډېرې خوښې دي فاعطي بقرة حامله غوا یې وله ورکړه او هغه هم بلار او بیا دعا وکړه چې الله دې پکې برکت واچوي لاړ پړون پسې وي ستا څه شی خوښ دی هغه وي زما دقه خوښ دی چې الله زما دا نظر ماله راکړي او زه دا خلک وینم بس الله وله نظر ورکړو بیا ورته کم مال دی ډېر خوښ دی زما دا ګډې بیزې ډېرې خوښې دي فاعطي شاة والده یو ګډه بلار به او ته میلاو شو فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم د هغه د هغې هم بچي او د هغې هم بچي او دلته هم بچي پوره یعنې علاقې کنډکونه جوړ شو د هغه یو سره اوښان دي د بل سره غواګانې دي د بل سره بیزې ګړي دي سره د ښایسته رنګه ښایسته ویښته او سترګې نظر واپس کېده بیا څه وخت بعد د الله امتحان دي او دې ګورې سوچ کوئ خپل ځان ته هم ګورئ دا په موږ باندې چې غریبي ده دا هم امتحان دی دا په موږ چې مالداري ده دا امتحان دی دا روغ صحت هم امتحان دی دا بیماري هم امتحان دی بچي کېدل نه کېدل دواړه امتحان دی سخت تکلیف خوشحالي راحت جړه خندا دا ټول امتحانونه دي ګورئ څه وخت بعد پسې بیا راغی خو هغه برګي پسې لاړ فی صورته هغه د برګي په هغه شکل کې پسې لاړ یعنې داسې کس پسې لاړ چې هغه باندې څه چل دی برګی مرض دی ورته وي رجل مسکین غریب سړی یم قد انقطعت بي الجبال في سفري او په دې غرونو باندې راوړېدلی یم او دا اوږدې اوږدې سفرونه مې کړي څه چې را سره و هغه رانه ختم شوي په سفر کې فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك نو زی ته رسول زما په الله دي او د هغې نه بعد بیا په تا دي او دا هغه الله په نوم د نه سوال کوم وایي دا ښایسته رنګ یې چې در کړی دی او دا ښایسته سرمنې در کړې ده او دا دومره مال یې دله در کړي دی او صرف یو اوښ راله راکړه ډېر څه نه یو اوښ تاسو ورکو ډېر شوي دي اتبلغ به فی سفري نو زه به خپل ځای ته ورسم هغه ورته الحقوق کثیره په موږ باندې د خلکو ډېر حقونه دي یوازې ته خو نه یې دا ډېره ګډه وډه خبره ده چې سړی غریب ته کوي مې ورکې مې ورکوه سړی ښایسته جواب ورکوي زه الله دې مل شه الله دې ستا مرسته وکړي فی الحال ما سره نشتي بیا ما ته څه مسله ده زموږ ته ځانله واړه ناستې ده کافر واړه دی پښتنو خبره څه موښان دي مړېږي نه بلکل ته دې دومره نه فارغه کېږي چې 10 روپۍ یو غریب له ورکړي یو 50 روپۍ بل چا له ورکړي دغه پرېږده غریب له ورکړه په ځار یې غریب دی چې لګولی ته به وایي چې سهار ماښام د ده ښځه او بچي څه کوي شخون وایي بس سهار ماښام شخون وایي او د مار په شانې خوله وازه کړي او دی ورته وراچوي دا موږ قصه دومره ګرانه کړې ده دومره ګرانه نه ده ګورې دومره ګرانه نه ده خو ما ورته لږ نه هیرس هم د حد نه زیات کړی دی که نور حالات الحمدلله ښه برابر دي او کم نعمتونه چې الله موږ له راکړي د ډېرو بندګانو له نه دي ورکړي حقوق وي ډېر دي
هغه ورته وویل کأني اعرفک داسې ښکاري لکه زه چې تا پېژنم. دا ګورې د سپکو د اصیلو هم دلته پته لګي وایي زه دې پېژنم. ته هغه برګی نه یې خلکو چې به دنه کرکه کوله او فقیرا غریب سړی وي او الله دله دا هر څه درکړي. هغه ورته وایي نه وي خطا شوی انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر. دا مال خو ما ته د نیکونو نه پاتې شوی دی. ته به کوم ځای کې لګیایي او برګی یې چا ته ووایي دا لحاظ د الله نشتی ها. یعنې ولې هغه الله تا ته نه ګوري کم الله چې ته برګی پیدا کړی وي بیا یې دله ښایسته رنګ درکو او اوس هم ستا دا خبرې اوري دا مال یې درکو او دی وایي نه دا د پلار نیکه طرف نه دی. دا قصه مې دې دپاره بیانول الله لحاظ یې ونه کړو. هغه ورته وایي ان كنت کاذبا که ته دروغجن یې فصیرک الله الی ما كنت الله دې هغه زوړ حال ته بیا راوله. بیا په هغه ګنجي پسې ورغی هغه صورت کې هغه شان یې ورته ووایي او هغه ول هغه شان جواب ورکړو چې دا تودې دغه ویښته خو زموږ د پوخانه داسې مزدار دي مال زموږ پلار نیکه مالداره خلک وو جیداد واله وو هغوی نه موږ ته پاتې شوي دي او په موږ باندې ځان له ډېر حقونه دي ته پکې لاوې ماله پکې وغوا راکړه. نو هغه ورته ان كنت کاذبا فصیرک الله الی ما كنت که ته دروغجن نو الله دې حقه شان که. په هغه ړوند پسې ورغی ما که د هغه په شکل کې نو ورته ویل رجل مسکین وابن سبیل غریب هم یم او مسافر هم یم دوه مسلې دي. او انقطعت بي الحبال في سفري او په ما باندې چې دی نو د سفر چې څه اسباب را سره و سره سره هغه ټول رانه ګډوډ شوي دي ختم شوي دي. نو په الله به شي او په تا به شي الله به شي بیا به په تا شي زما رسول هغه الله په نوم دنه سوال کوم چې دا سترګې دله درکړي دي غواړم دنه شاتن اتبلغ بها فی سفري یو ګډه چې زه پې بیا خپل ځي ته ورسم نو هغو ته یې خبرې ته غوږ کېده قد كنت اعمى فرد الله الی بصري ته چې زما دا سترګې نه ګورې زړونو مه مخکې دا خو الله دا سترګې را کړي د مال فخذ ما شئت ودع ما شئت او ګډه ګډه نه دا مال چې څومره ټول الله را کړی دی زه غریب فقیر سړی وم چې څه دې زړه غواړي هغه ترې واله او چې کوم دې نه وي خو هغه پرېږده فوالله ما اجهدك اليوم بشيء اخذته لله عز وجل نن زما دې په الله باندې قسمي چې د کوم رب نوم دې راته اخیستی دی که نه چې زه دې نن د سره نه منع کوم چې څه دې خوښ یې هغه به حالې او چې څومره دې خوښ یې هغه به حالې دا مال دی د الله زه ومه وایي زه ستا په شان وم مخکې دا د الله لحاظ ساتونکی اصیل مؤمن دی اوقات ورته خپل یاد دی خپل حقیقت ورته یاد دی چې زه کمزوری بنده د الله او لحاظ یې د الله وګوره چې الله معیني زه څنګه منکر شم د هغه رب د نعمتونو نه چې هغه په هغه وخت کې م ځلیدم اوس مې ویني او بیا به مې ویني او که زه تاسو له مخلوق یو مثال درکړم د الله خو ډېر اوچت مثال دی خو د پوه کولو لپاره زه تاله یو قلم تحفه کې درکړم صحیح شو او بیا ما او تا ناست شو او یو کس راغی او تا ته وایي چې دا قلم دا کوم ځای کوو ته به ورته ووایې چې دا ما ځان له به پیسو اخیستی ولې ورته نه هغه لحاظ به کوې هغه چا چې درکړی هغه ناست دی ته خو داسې نه شي ویلی ها که دی پناه شي نو بیا کیدای شي ته دروغ ووایې دا خو زمونږ دی او دا خو بیا هم لحاظ دی وله وساتو ځکه چې پناه شو نو دروغ دی وایي چې مخامخ به یې نه وي رب العزت زمونږ نه کم ټیم کې پناه کېږي چې موږ منکر شو په یو وخت کې چېرې مثال هسې مثال دی یعنې د شپې الله رب العزت موږ نه ویني والعیاذ بالله چې یو سړی ووایي دا زه د شپې به موږ منکر شو چې دا څه چې دي د الله نه دي راکړي دا خو موږ ته پلار نیکه نه پاتې شوي سهار به داسې نه وایو ځکه چې د الله به لحاظ ساتو ځکه چې الله موږ ویني
دې سټیم نشتی. نو هغه ورته څه وی امسک مالک فانما ابتلیتم، دا مال ځان سره ساته، الله په تاسو امتحان راوستی. فقد رضی الله عنك وسخط على صاحبيك، الله تانه راضي شو او ستا هغه ملګرو ته په غضب کې دی. الله ته ولې راضي شو؟ د الله لحاظ یې وکړو. هغه نورو ته چې الله په غضب کې شو، دې داسې چې هغوی د الله لحاظ نه دی کړی، د هغه الله لحاظ یې نه دی کړی. لکه سورة الحدید کې الله وایي، دا ناشنا آیت ته سړی پکې سوچ وکړي. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله پوه دی، علم ته ګوره ښه، الله پوه دی په هغه څه چې دې ځمکې ته ننوځي او په هغه څه چې دې ځمکې نه راوځي، په هغه څه پوه دی چې د اسمان نه راکوزېږي او په هغه څه پوه دی چې اسمان ته خیږي، او تاسو سره دی چې تاسو هر ځای کې یې د علم په اعتبار سره د اورېدو لیدو، او چې تاسو څه کوئ په هغې باندې الله بصیر دی، لیدونکی دی. چې دا درته یادي که نه، چې دا درته یادي نو د خپل رب به لحاظ به یې ساتي. سورة الملک کې الله څه وایي؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، که تاسو د خپلې خبرې په پټه کوئ او که ښکارې کوئ، إنه عليم بذات الصدور، الله خو په سینو باندې پوهه دی، سینو کې دننه څه دي. که ته خبره ښکاره کړې او که ته پټه کړې. الله رب العزت ناشنا خپل علم ذکر کړی سورة یونس کې او څو نورو ځایونو کې هم دا خبره الله کړې ده. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. او استاد ربنا نشي پټې دی د ذرې برابر څه شی نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې، او د دې ذرې نه که وړوکی الله وایي دغه هم نشي پټې دی، او که دې ذرې نه غټ شي الله وایي دا نشي پټې دی. هر څه د الله په علم کې دي. نو د دغه رب لحاظ ساتل هغه دا دي چې ته هر ټیم دا ستا مخې ته چې الله ماینې او زما اوري. لویه فایدې دا ده، لویه فایدې دا ده چې د ګناهونو نه به بچي. او حدیث خو به تاسو ته یاد دي، موږ بیان کړی و، امام ترمذي راوړی دی. عبدالله بن مسعود وایي یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې استحیوا من الله حق الحیا، د الله نه داسې حیا وکړئ لکه څنګه چې د کومې حیا چې الله حقدار دی. هغه ورته یا رسول الله موږ ټول الحمدلله وایي د الله نه حیا کوو، موږ ټول کوو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته لیس ذاک، دغه نه یادو. هغه حیا چې کومه زه یادوم هغه دا ده چې ته د سر حفاظت وکړې او په سر کې چې څه دي، او د خېټې خیال وساتې او خېټه کې چې څه دي، او مرګ را یاد کړې او د آخرت ژوند. او څوک چې آخرت غواړي ترک زینت الدنیا، د دنیا ښایست پرېږدي. فمن فعل ذلک، چا چې دا کارونه وکړو فقد استحیا من الله حق الحیا، نو ده د الله نه حیا وکړه داسې حیا لکه څنګه چې په کار ده. چې کله د الله لحاظ دې ساتو که نه، نو سر او سر کې چې څه دي، سر کې څه دي، سترګې، پوزه، ژبه، غوږونه، هر څه پکې د دې به خیال ساتي. خېټه او د خېټې خوا او شا کې عورت او دې ته دننه رزق اچول، په دې هر څه کې به د الله نه یېرېږي. دغه شان دوکې دړکې به نه کوې. ولې به دوکې دړکې نه کوې؟ لکه تاسو چې اوسه پورې څه نه اورېدلي؟ نه،
د الله لحاظ به کوې. بارک الله فیک. او رسول صلی الله علیه وسلم چې په کس باندې تیر شو، صحیح مسلم کې حدیث دی، او هغه خوراک خرڅو، داسې یو ډیرکې اونته کې جوړ کړی و، یو ډیرې، نو رسول صلی الله علیه وسلم پکې خپل لاس وردنه کو، فنالت اصابعه بللا، ګوتې لمدې شي. رسول صلی الله علیه وسلم ما هذا یا صاحب الطعام، اے خوراک والا داسې شی. هغه یا رسول الله اصابته السما، شپې به باران شوی. نو هغه ورته فلا جعلته فوق الطعام، نو خو دغه لون به دې بره ایښودی و که نه، دا لون به دې بره ایښودی و، کی یراه الناس، چې خلک یې ویني. دا ګورې غټ ایمان غواړي او غټه خبره د الله لحاظ ساتل. څه مو خیال دی آسان کار دی چې ته وچ خوراک لاندې کېږي، چې کم نه خرڅېږي هغه له پاسه کېږي. دا وګوره اورېدو کېږي احسان ده، چې څوک مارکېټ کې تاجر راته به پته وي چې ته هغه چې خرڅېدونکی دی هغه کته کوه، راپاسې اوبه راکړه چې کم نه خرڅېدونکی دی چې خلکو ته پته ولګي. نو که څوک یالي بیا په خپله مرضۍ یالي. دا قسمه دینداري چې په ځان کې راوسته غواړي، نو د هغې دپاره دا خبره لازم ده چې د الله لحاظ وکړي. یو حدیث ته وایم په دې اخره کې، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی ما ته په دې خپل امت کې داسې قومونه او داسې خلک معلوم دي که نه، چې د قیامت په ورځ به دوی راشي او دومره نیکیانې به د ځان سره راوړي لکه د تیهامه علاقې دا غرونه چې دي، ګټ ګټ غرونه. الله رب العزت به دغه اعمال د دوی ټول د دوړې په شان والوځي. نو ثوبان رضی الله عنه یا رسول الله صفهم لنا، دا خلک موږ ته بیان کړه، څوک دي؟ الا نکون منهم، چې موږ پکې یو او موږ پکې واقع نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړئ دا ستاسو وروڼه دي، ممتازو کې به یي. مشکل هغوی کې دا دی ولکنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهکوها. دا داسې قومونه دي چې کله یوازې شي که نه، نو بیا د الله د حدود او د پولو خیال نه ساتي. دې ته غوږ کولاو که او سمې ورته کولاو که. نیکیانې د تیهامې د غرونو په اندازه، زما اوس تاسې نیکیانې کم توره تا ملک ته به بل طرف اړولی دی، او چې په دې نیکیانو کې قیامت په ورځ الله رب العزت د دې انسان د اعمال روالي او د دوړې په شانې والوځي. ولې چې کله دی یوازې شي نو بیا په یو ګناه باندې بریک نه لګي. امید ده انشاءالله چې تاسو کې به دا ګناه نه وي چې کله سړی یوازې شي او د الله رب العزت نافرمانیانې کوي. نو د الله رب العزت نه یره په هر حال کې، د نه لیدو په حال کې، که ته هر حال کې. او سورت قاف کې الله وی جنت اول الله وی جهنم به راوستی شي، جهنم پسې بیا د جنت باس کوي. وی جنت به رانږدې کړی شي للمتقین، متقیانو ته غیر بعید. بیا به ورته الله وی هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. دا د هر هغه چا سره دی لوه شی او چې هغه الله ته واپسي کوونکی دی. صفت بلې دا دی من خشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. څوک چې د رحمان ذات نه یېرېدلی دی د غیبو په حالات کې، د نه لیدو په حال کې، دا جنتونه د هغوی دپاره دي. نو که غواړي چې دغه جنتونو کې ته ځای میلاو شي نو د الله به لحاظ ساتئ. شپې د ورځې د خلکو په منځ کې ځان له موبایل چې استعمالی که نه استعمالی، که هر ځای کې چې که مزدوري، که مالکي، که مالداری، که غریبي، که خاوند دی، که ښځه ده، که بچي دي هغه د مور پلار په حق کې د الله نه هېرېږي، که مور پلار دي هغه د بچي په حق کې، او داسې بیا ځه. صرف مې دومره خبره وکړئ، تاسو ته دا خبر را یاده شي، نور خو دا ډېره تفصیلي موضوع ده.
الله رب العزت په موږ پوه کړي او الله رب العزت دا صفت په موږ کې راولي او څومره چې ګوره خبرې تاسو اورئ دومره ګوره حجت په تاسو قایمیږي دا ورسره یاده ساتئ یعنې دا نه چې ما واورېد او خبره ختمه شوه څومره چې علم زیاتیږي او پوهه ډېرېږي دومره ګوره په سړي باندې حجت مضبوطېږي نو کوشش دا کوئ چې په دې خبرو باندې عمل وکړئ الله رب العزت به موږ پوه کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد